عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه د اسلام څنګه قبول کړی د دې وضاحت حدیث کې داسې راځي او په دې باره کې روایت شته عدي بن حاتم رضی الله عنه په خپله ویي چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهسواران راغلو که نه 50 اسونه او 100 اوښان یو نیم سل کسان دي علي بن ابي طالب مشر دی وایي چې کله زورور شو په دې قوم باندې وایي زه وتښتېدم شام طرف ته لاړم نو بعض کسان یې قیدیان کړو په هغه قیدیانو کې یوه څوک وه د هغه خور وه صفانه سبحان الله چې کله دا قیدیان راوستی شو که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو دې قیدیانو ته یې داسې کتو او قیدیان چې په صف کې ولاړو نو د دې دغه دا خور چې وه د دې عدي بن حاتم رضی الله عنه دا ډېره تکړه ښځه وه ډېره جبوره ښځه وه هغې خبره شروع کړه وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره هلک الوالد پلار مې مړ دی ګورې پلار زما څه دی مړ دی وغاب الوافد او په ما پسې راتلونکي او زما خیال چې ساتي نو هغه رانه غیب شوی دی څوک یادوي رور یادوي رور ګورې تښتېدلی فمن علی خره سره وکړه من الله علیک الله یې تزره کوکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من وافدو کی څوک دی دا چې تا پسې به راځي او ستا خیال یې ساتو وایي زما رور عدي بن حاتم ها الذي فر من الله ورسوله هغه د الله او د الله د پیغمبر نه چې تښتېدلی دی هغه عدي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ څه جواب یې ورنه کړو بله موقع باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی قیدیان ناست دا بیا پاڅېد و یا رسول الله هلک الوالد پلار ګورې زما مړ دی رور تښتېدلی فمن علی خره سره وکړه الله دې تزره ښه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حق شر خبره ورته بیا وکړه وایي هغه رور دی دی هغه چې تښتېدلی د الله نه او د الله د پیغمبر نه تښتېدلی په درېیم پیر چې بیا ولیده نو هغې بیا دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قد فعلت ته چې شوی دقې شان مې وکړو ته مې ازاده کړې خو یو کار به دا وکړي تادي به نه کوې ګورې مدینه کې ښه په ارام اوسېږه تا ته هېڅوک څه نه وایي دا اخلاقو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نن سبا چې د خنزیر او د شادو د اولاد راولګي او په هغه پورې مذاق کوي او د هغه په اخلاقو پورې دوی خبر نه وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوی نه بس وایي دا د دهشتګردو مذهب دی او دا د زناورو وی مذهب دی زموږ مذهب ویله راشه که څنګه اخلاق دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه اخلاق دي د صحابه کرامو او بیا د دیندارو خلکو د اوسه پورې چې یو دیندار انسان ولاړي په لاره باندې نو به ته به مطمئن یې چې یو سړی د الله نه یېرېږي که دې خور دغسې کې پرېښوده که دې مور پرېښوده که دې لور پرېښوده ورب الکعبه یقین به دي چې زما خور دلته په څه ده په امن کې ده ځکه چې دا سړی یېرېږي د الله نه یېرېږي خو سړی د هغه چا نه چې څوک نه یېرېږي د الله نه د الله نه چې څوک یېرېږي د هغه نه څه یېره خو د الله نه یېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تادي مه کوه مدینه کې اوسېږه که څوک درته میلاو شو ستاسو د قوم او ته یې بویي ستاسو علاقو ته نو بیا ښه په ارام لاړه شه خو چې څوک نه یې میلاو شوی نو ځه مه هغه یې صحیح دی په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لاړو یو سړی دغسې کې ولاړو وی علي بن ابي طالب رضی الله عنه راغی په دې صفانه پسې وی سلیه حملانا د دې پیغمبر نه د سورلۍ سوال وکړه ما له سورلۍ راکړه ته به واپس ځې خپلې علاقې ته تا له سورلۍ پکار ده سامان پکار دی ده ته ووایه هغه داسې انسان لکه څنګه چې باز وایي وی لا ټکی د هغه په ژبه کې نه و که چېرته دا کلمه نه وي هغه به لا د سره ویلی نه وي دا د هغه په خوی کې نه و چې یو شی ته ووړه هغه وایي نه راغله یا رسول الله زه خو به ځم خو سورلۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی سورلۍ او د سورلۍ نه زیات بدله درکړو